خلک به څه وایي دې خبرې د ډیرو انسانانو ژوند تریخ کړی ده. عبیدالله ورور آیا د خلکو منفي خبرو ته په ژوند کې ارزښت ورکو؟ ته په دې اړه څه وایې؟ هارون ورور د خلکو خبرې ډیری وخت هغه خبرې چې منفي دي دا یوازې د هغوی نظرونه دي، حقیقت نه دی. که چیرې حقیقت انسان باید د خپل ژوند او د خپل شخصیت د بدلولو کوښښ وکړي، خو که چیرې دا خبرې منفي وي او پتا کې دغه خصوصیات چې د خلک بیانوي نه وي، دا باید تر واخلي د زینې په توګه کېږدي او په باره پورې د بریا په لوري باندې روان شي. ځکه خلک غواړي چې تا په دغه خبرو باندې شاته پاتې کی، ته له کاروانه وروسته پاتې شي، د بریا طرف ته د سفر ستړی کوونکی او مزل دی وګد کی، نو ته باید خبرو ته پام ونه کړي. ګورئ زما ورونو، په اوسنۍ زمانه کې خلک په الله سبحانه وتعالی پسې خبرې کوي، خلک په رسول الله مبارک پسې خبرې کوي. د خلکو د خبرو په قصه کې مه کېږئ، تاسې حرکت وکړئ، ځئ په خپله مخه داسې یو کار وکړئ چې الله سبحانه وتعالی راضي وي. که د خلکو د خبرو په قصه کې شولې، قرار کښېنه او غوږ ونیسه چې فلانی به څه وایي. ته داسې کار وکړه چې الله پکې رضا وي، نور د هېڅ چا د خبرو په قصه کې مه بارک الله فیک. جاوید ورور، که په ژوند کې د خلکو د منفي خبرو بې پروا شوې نو ژوند به د خوشحاله شي. امام شافعي رحمه الله فرمایي د خلکو خبرې د ګټو په شان دي، هم کلکې او هم درنې دي. وی فرمایل که څوک دغه ګټې پیشا کړي نو ملا به یې ورماته کړي، او که څوک دغه ګټې د پښو لاندې کړي نو قد به یې اوچت شي. نو په ژوند کې د خلکو له خبرو بې پروا شئ، ژوند به مو خوشحاله شي. هارون ورور، دغه د خلکو تاویلو ماویلو د ځینې انسانانو ژوند دومره تریخ کړی لکه د رسول الله صلی الله علیه وسلم تر پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وړاندیز وکړو چې ایمان راوړه، هغه ویل زما قوم به څه وایي. د خلکو خبرې معمولا د انسانانو ژوند دومره تریخوي چې ټول ژوند په دې تیره چې خلک به څه وایي، خلک به زما په اړه څه فکر کوي. ناکامه انسانان دغه خاصیت لري، هغوی چې غواړي بریالي شي باید په غوږونو باندې پردې راونغاړي، مثبت خبرې ترې واوري او منفي له دې غوږه وباسه، نه باسه واغ وګه وباسه. بارک الله فیک. ډیره زیاته مننه. سلام علیکم.